السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، لږ وخت مخکې عالم ګنډاپور صاحب د خیبر پښتونخوا هاوس اسلام آباد ته ورسېدو او د هغې نه بعد یو څو منټه پس دا خبر راغلی چې د اسلام آباد کې چې کومه د خیبر پښتونخوا هاوس دی په هغې کې چې رینجر خپله انټري وکړه، یعنې رینجر هغه هاوس ته داخل شوی دي. د هغې سره سره دا خبر هم راغی چې علي ګنډاپور صاحب د خیبر پښتونخوا هاوس نه ګرفتار کړی شوی دی. که موږ د علي ګنډاپور صاحب موجوده سټیټس ته وګورو، موجوده حالات ته وګورو، نو علي ګنډاپور صاحب دا وخت د راهدارۍ په ضمانت باندې دی او د 15 تاریخ پورې هغې ته راهدارۍ ضمانت ملاو شوی دی. خو د هغې سره سره علي ګنډاپور صاحب چې دی د ګرفتار شوی دی. آیا علي ګنډاپور صاحب سره چا جعلسازي کړله یا علي ګنډاپور صاحب په دې جعلسازۍ کې په خپله باندې شامل دی؟ دا پوره ډیټیل زه ستاسو مخې ته ږدم چې آخر دا علي ګنډاپور صاحب نن څه کار کړی دی چې د ډي چوک نه د رسېدو نه مخکې د خیبر پښتونخوا هاوس ته ننوتی دی او خیبر پښتونخوا هاوس ته تللی دی. ځکه چې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف ډېر څه کارکونان داسې دي چې هغه دا سوالونه چوتوي چې آخر دا علي ګنډاپور صاحب نن څه وکړو او دوی د ډي چوک په ځای باندې خیبر پښتونخوا هاوس ته ولې تللی دی. دا هر څه زه نن ستاسو مخې ته ږدم. د دې سره سره د علي ګنډاپور صاحب د ګرفتارۍ تصدیق چې کوم دی دا په سرکاري ذرایع هم کړی و او د هغې نه وروستې بیا چې کله هغوی ته دا پته ولګېده چې علي ګنډاپور صاحب په راهدارۍ ضمانت باندې دی او په دې کې ټیکنیکل مسایل راغله، د هغې نه بعد دوی د دې نه تردید وکړه چې نه علي ګنډاپور صاحب دا وخت نه دی ګرفتاره شوی. که موږ د علي ګنډاپور صاحب پورنۍ ورځ ته وګورو نو هغه 14 ګنټو طویل چې کومه سفر دی هغې کولو د دې سفر سره سره په هغه باندې چې څرنګې شیلنګ کېده، څرنګې چې په هغې باندې ګولۍ ورولې کېدې، تر دې پورې خبرونه راغلي وو چې د هلیکاپټر نه په هغې باندې شیلنګ شوی دی. د هغې باوجود هغه خپله پیشقدمي مخکې کوله او په مخکې روان و. سهار چې بیا دوباره کله دوی آغاز وکړو نو د کټۍ په مقام باندې چې څرنګې هغوی د غټ غټ چې کومه رکاوټونه هغې ته جوړ شوي دا رکاوټونه هغه کلیر کړه. بیا ټول پلازې ته راورسېدو. د ټول پلازې نه بعد چې کله دوی 26 نمبر ته راورسېدو نو په هغه ځای کې یو بل سرکاري ذرایع د طرف نه یو خبر چلېدو او دا خبر دوی په نیشنل میډیا باندې یعنې په الکترونیک میډیا باندې دوی دا خبر چلاوه او خبر دا و چې په اسلام آباد کې د پاک فوج نوې نفرې چې کومه ده دا یې راغوښتل او دا نفرې چې کومه ده دوی کم ځایونه سنبال اخیسته د دوی په سنبال کې دي، د دوی په کنټرول کې راغلي سرینګر هاوی چې مخکې به دې ته موږ کشمیر هاوی وایو. د دې سره سره د ډي چوک خبره کوله چې ډي چوک کې مزید د پاک فوج نفرې دلته رارسېدل او هغې ډي چوک چې کومه ده دا هم په خپل سنبال کې اخیستی دی او په هغه ځای کې هم د دوی کنټرول دی. خو سوالات دلته دا اوچتېږي او د دې نه بعد خلکو دا توقع هم کوله چې اوس به علي ګنډاپور صاحب د 26 نمبر نه چې ډي چوک ته ځي نو دا به د 1 منټ دا فاصله چې کومه دا به دی په 2 ګنټو کې او 3 ګنټو کې وایي. خو اچانک زموږ لپاره یو سرپرایز مخې ته راغی او صرف زما دپاره نه چې دا ستا دپاره هم دی او د نورو خلکو دپاره هم دی چې علي ګنډاپور صاحب دا د منټونو دا فاصله صرف په منټونو کې چې کومه ده دا دی په دې فاصله کې دی لاړې، بلکې ده دلته ګنټې ونه لګولې. یې توقع خو دا کېده چې د پاک فوج د طرف نه به هم دلته ریسپانس راځي. د دې سره سره به د اسلام آباد پولیس چې کومه دی هغې به شیلنګ هم کوي، هغې به کوشش کوي چې دوی رامنې کې رکاوټونه به وي. خو نه رکاوټونه علي ګنډاپور صاحب ته راغله، نه هغه د منټونو فاصله چې کومه ده په ګنټو کې هغه د فاصله کې چې کومه ده دا دوی طی کړه، بلکې علي ګنډاپور صاحب چې څونه منټ کې هلته رسېدل پکار و یقینا هغه د هغې نه مخکې ورسېدو. موږ ولده چې څرنګې دوی روان و او پولیس هم خاموش او رینجر هم خاموش و نو په دې کې ډېر څه سوالونه چې کومه دي دا چوتېده او ډېر کسانو په دې باندې دا سوال هم وکړه چې اخر علي ګنډاپور صاحب دا څه وکړو. بیا چې علي ګنډاپور صاحب ورسېد هلته نو علي ګنډاپور صاحب ته پکار دا و چې هغې ډي چوک ته تل وی، خو هغه د ډي چوک نه مخکې په چاینا چوک کې ودرېدو او د چاینا چوک کې خپله قافله پرېښوده او علي ګنډاپور صاحب سیده چل لاړ خیبر پښتونخوا هاوس ته. علي ګنډاپور صاحب ته خو د عمران خان صاحب د طرف نه واضح دا پیغام راغلی و چې ته به خیبر پښتونخوا هاوس ته نه ځې بلکې ته به ډي چوک ته ځې او ستا ټارګېټ ډي چوک دی. خو علي ګنډاپور صاحب اچانک داسې کار وکړو چې هغې خپله قافله په چاینا چوک کې پرېښوده او سیده خیبر پښتونخوا هاوس ته لاړ. کله چې علي ګنډاپور صاحب خیبر پښتونخوا هاوس ته ورسېدو نو په دې کې بیا سچویشن چې کومه ده دا بالکل یو دم بدل شو. یعنې علي ګنډاپور صاحب چې څرنګې خیبر پښتونخوا ته دم نه شو، یقینا خیبر پښتونخوا هاوس د دوی دپاره ډېر زیات پرامن ځای و او دا د هر یو صوبې دپاره ډېر زیات پرامن ځای وي، ځکه چې په دغه هاوس کې که دا د خیبر پښتونخوا هاوس وي که دا د پنجاب هاوس وي
کدا د سین هاوس وي او کدا د بلوچستان وي نو په دغه ځای کې دا کومه سکیورټي چې وي دا دغه صوبې خپله وي نو یقینا عالم ګنډاپور صاحب چې څرنګه خیبر پښتونخوا ته انټري خیبر پښتونخوا سره د انټري وشوه نو هلته چې څومره سکیورټي و نه د خیبر پښتونخوا ذاتي وه نو د عالم ګنډاپور صاحب خپله ذاتي سکیورټي هلته وه او د هغې سره د خیبر پښتونخوا سکیورټي وه خو دلته حالات یو دم بدل شو او حالات دا بدل شو دغه ځای نه چې کومه ویډیو را روانې دي کومه فوټیجز را روان دي په هغې کې موږ ګورو چې رینجر یو دم په دې باندې دعوا وکړي او رینجر چې کومه ده دا د خیبر پښتونخوا هاوس ته داخل شي او د هغې نه بعد چې کوم غټ سوال اوچتېږي یقینا دا زما په ذهن کې هم دا سوال دی چې دغه علاقې دا چې کومه سکیورټي وه د علي ګنډاپور صاحب دا او د خیبر پښتونخوا هاوس دا سکیورټي دا څنګه نیوټرلایز شوه دی څنګه نیوټرل کا او آیا دی په کوم قانون په تحت باندې نیوټرل کا یعنې رینجر دغه سکیورټي نیوټرل کا او د هغې نه بعد د رینجر هلته داخل شو او د هغې نه بعد دا خبر راغلی چې د آی جي اسلام آباد چې کومه دی هغه په خپلو لاسونو باندې علي ګنډاپور صاحب ګرفتار کړو خو سوال دلته دا پیدا کېږي چې رینجر هم د پاکستان دپاره کار کوي دا د پاکستان یو سکیورټي اداره ده دارنګې د خیبر پښتونخوا هاوس باندې چې کومه کسان کومه ځوانان چې مامور وو کومه چې سکیورټي خدمات سره انجام کول د هم د پاکستان کسان دي او کومه چې د علي ګنډاپور صاحب په حفاظت باندې وو د هغه سکیورټي کې وو هغه هم د پاکستان د سکیورټي ادارو خلک دي نو دغه کسان د رینجر دی څنګه چې کومه دی ګرفتار کړو د هغې وجه یقینا دا حیران کون ځکه نه ده چې د دې نه موږ مخکې ولیدل چې د عدالت نه عمران خان صاحب څرنګې رینجر ګرفتار کړو د هغې نه بعد څه وشو د هغې نه بعد بیا موږ ولیدل چې د قومي اسمبلۍ کې دننه بین نقابپوش کسان راغله او د قومي اسمبلۍ نه پارلمنټرین ګرفتار کړه او د هغې نه بعد بیا موږ سچویشن ولیده او نن موږ د خیبر پښتونخوا هم ولیدو چې خیبر پښتونخوا هاوس کې نن څه وشو خیبر پښتونخوا هاوس کې چې کله دیو سکیورټي نیوټرل کړه د هغې نه بعد کار دا وشو چې علي ګنډاپور صاحب په حوالې سره دا خبر راغلی چې علي ګنډاپور صاحب دا وخت ګرفتار کړی دی خو د هغې نه بعد چې کله دوی ته د سرکاري ذرایعو ته دا پته ولګېده چې علي ګنډاپور صاحب خو پر ادارې ضمانت باندې دی نو هلته بیا ټیکنیکل مسایل راغله چې آیا دا توهین عدالت دی نو د هغې نه بعد دوی د دې تردید وکړ چې دا کومه خبر چلېږي د علي ګنډاپور صاحب په حوالې سره نو دا خبره غلط چلېږي او هغه یې نه دی ګرفتار کړی په ټیم کې بیا دا خبر داسې راغله چې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امین ګنډاپور صاحب په اسلام آباد کې خیبر پښتونخوا هاوس نه ګرفتار شوی دی تاهم سرکاري ذرایع د دې تردید کړی دی ذرایع مطابق آی چې اسلام آباد علي ګنډاپور صاحب اول دا راغلی چې دا په خپل حراست کې اخیستی دی ذرایع دا هم ویل چې علي ګنډاپور ریاست خلاف حملاور کېدو چې د قانوني کاروایي به د خلاف کېږي د دې سره سره علي ګنډاپور صاحب سرکاري املاک ته نقصان په رسولی دی د هغې الزامات دي په علي ګنډاپور صاحب باندې د دې سره سره د ذرایع دا هم وه چې په وزیر اعلی علي ګنډاپور باندې سرکاري وسایل غلط استعمالولو الزامات هم دي بل طرف ته د دې سرکاري ذرایع چې کومه ده د دې نه تردید وکړو هغه ویلې چې علي ګنډاپور صاحب موږ نه دی ګرفتار کړی او دا کومه خبر چې په سټریم میډیا باندې چلېږي دا خبره غلط چلېږي وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مشر چې کومه دی هغې مخکې هم یو بیان ورکړی او دا ځل بیا دې ورکړی دا کنفرم ذرایع ده چې دا کومه خبر راغلی دی د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مشر برای اطلاعات برسر صاحب وینا ده چې وزیر اعلی امین ګنډاپور صاحب سره تر اوسه پورې رابطه نه کېږي کله د سنجاني جلسه چې شوه د هغې نه بعد موږ هم لیدلي چې علي ګنډاپور صاحب یې په حراست کې اخیستی و نو هلته هم دوی ویلې چې د هغه سره رابطه نه کېږي او د پرون یعنې هغې ویلې چې زه زما اسلام آباد ته او هغې سار چې ودی د سار نه تر اوسه پورې د هغې سره رابطه نه کېږي دا ځل د هغې وینا هم دا ده چې د علي ګنډاپور صاحب سره تر اوسه پورې رابطه نه کېږي مشر اطلاعات خیبر پښتونخوا مزید وینا دا وه چې رینجر د خیبر پښتونخوا اسلام آباد چې کومه دی دا یې سیل کړی دی او بالکل د هغو په کنټرول کې دی دا وخت د دې نه مخکې د پولیس رینجر او بحري نفري چې کومه د خیبر پښتونخوا چې اسلام آباد کې کومه هاوس دی هغې ته داخل شوی ده او هلته چې کومه قیدي وین دي هغه هم په ډېر تعداد کې را رسول دي وزیر اعلی خیبر پښتونخوا امین ګنډاپور چې کوم د اسلام آباد د خیبر پښتونخوا هاوس ته تللی دی یعنې هغې ډي چوک پرېښی دی خپله قافله یې هلته پرېښې ده او دی چېرته تللی و د خیبر پښتونخوا هاوس ته تللی و د خیبر پښتونخوا هاوس نه بعد چې کومه په ډېر تعداد کې د رینجر او د قانون نافظ کولو ادارې د نفري چې کومه دا تعینات ده او هلته موجود ده علي ګنډاپور صاحب سره تر اوسه پورې خبرې نه کېږي او علي ګنډاپور صاحب ته عمران خان صاحب یو واضح پیغام ورکړی و چې بھائی دا ځل به ته داسې کوې چې یا به ته ډي چوک ته راسې یا به ته سیده چېرته ځې ډي آی خان ته ځې یعنې دوباره ستا سره دا اپشن نشته چې ته به سیده پېښور ته لاړ شې خو دا ځل آیا د علي ګنډاپور صاحب په خپله به د جالسازۍ کې شامل دی یا د چا په وینا باندې دی
خیبر پښتونخوا هاوس ته تللی دی. یعنې د عالم ګنډاپور صاحب ټارګټ خو دا و چې دومره کسانو دومره سختې برداشت کړي چې ته به چېرته ځې ډي چوک ته، خو ته په چای نه چوک کې خپله چې کومه قافله ده هغه پرېږدي او ته چېرته روان یې ته خیبر پښتونخوا هاوس ته ځې. نو په دې کې ډېر سوالونه چې کوم دي دا په عالم ګنډاپور صاحب باندې چوتېږي، ځکه چې د سنجاني د جلسې نه بعد دا مونږ ولیده او ډېر کسانو دا سوالونه کوله چې عالم ګنډاپور صاحب د پاک فوج سره میلاو دی یا د اسټبلیشمنټ کس دی، او بالخصوصا په دې باندې په خیبر پښتونخوا کې هر دویم کس دا خبره کوي چې عالم ګنډاپور صاحب د عمران خان صاحب کس نه دی بلکې دا د اسټبلیشمنټ کس دی او د اسټبلیشمنټ په برځای باندې چلیږي. او نن هم دا خلک دا خبره کوي، خو یقینا د هغې نه بعد چې هغې څرنګه تقریر وکړو عمران خان صاحب په هغې باندې هغه شک چې کوم و هغه شک ختم شو. خو نن بیا چې کومه دی د دا کومه کار وکړو نو یقینا د خیبر پښتونخوا خلک چې کوم دي هغه به یقینا دا خبره د هغو دپاره کنفرم شوه. خو عمران خان صاحب په ده باندې هم شک او شبهات چې کوم دي هغه مزید زیات شو چې د یقینا د اسټبلیشمنټ کس دی، یعنې د چا په وینا باندې د هغه ځای ته ورسېده او د څه وجې نه دی ورسېده. یعنې دا ډېره غټه خبره چې کومه ده دا د عالم ګنډاپور صاحب په حوالې سره ده چې دی د چا په وینا باندې دی هلته رسېدلی دی. اعظم سعودي صاحب هم ډېره اهمه خبره کړله، هغې ویل دي هغې سټیټمنټ ورکړلی په خپل سټیټمنټ کې هغې ویلي که چېرته ګنډاپور صاحب ګرفتار کړی شو نو بیا موږ ته د ډي چوک ته د تلو څه ضرورت نشته بلکې موږ به د اډیاله جیل طرف ته ځو او اډیاله جیل طرف ته خپل روح کوو. عالم ګنډاپور صاحب د مذاکرات چې کوم دي که چېرته دی د مذاکرات دپاره غوښتلی و نو آیا د عالم ګنډاپور صاحب داسې ماشوم سړی و یا داسې وړوکی هلک و چې دی یو پیره په دغه کې چې کومه دی د سنجاني د جلسې نه بعد چې دی کله وغوښتلی چې دی هلته ګرفتار شو او دی داسې ماشوم و چې دی بیا دومره وغولاوه چې دی دوباره د ځای نه روان شوی دی او خیبر پښتونخوا هاوس ته ځي. یعنې ډي چوک ته دی راورسېده او ډي چوک ته دی نه ځي بلکې دی روان دی خیبر پښتونخوا هاوس ته ځي. یقینا عالم ګنډاپور صاحب زیات خلک دا سوال کوي چې دی د خپل فیس سیوینګ دپاره د دا کار کړی دی، ځکه چې مخکې په ده باندې دا الزام و چې عالم ګنډاپور صاحب هلته لاړی او هلته ګرفتار شو. دا ځل به یقینا د رینجرز ته یا د نورو کسانو ته دا میسج ورکړی چې تاسو راشئ ما ګرفتار کوئ، چې تاسو ما ګرفتار کوئ نو بیا به څه وشي زما نه به هغه کومه په ما باندې چې کومه شک او شبهات کېږي یا په ما باندې چې عمران خان صاحب کومه شک کوي نو هغه شک به ختم شي. عوام به هم دا شک نه کوي چې عالم ګنډاپور صاحب پخپله تللی دی او هغې پخپله ګرفتار کړی دی او دا د پی ټي آی کس نه دی بلکې دا د اسټبلیشمنټ کس دی. خو په دې کې د عالم ګنډاپور صاحب نه غټه غلطي دا وشوه چې آیا ته ډي چوک ته لاړ شه او د ډي چوک نه بعد ته خیبر پښتونخوا هاوس ته لاړ شه نو بیا به تا باندې چې کومه شک دی د خلکو هغه به کم شي. خو ته خپله قافله په نیمه لار کې پرېږدې او د نیمه لار نه راځې او ته خیبر پښتونخوا هاوس ته ځې بیا هلته تا ګرفتارۍ. یقینا په دې وخت کې خو د سرکاري ذرایع وینا دا ده چې عالم ګنډاپور صاحب ګرفتار کړی شوی نه دی بلکې هغه په خیبر پښتونخوا هاوس کې موجود دی او هغه په خیبر پښتونخوا هاوس کې کېنولی شوی دی. نو یا کېناستل یا ګرفتارېدل دا یو شی دی په دې وخت کې، ځکه چې د دې نه پاکستان تحریک انصاف چې څومره کارکنان دي یا د پاکستان تحریک انصاف چې کومه میشن و هغې ته 100% چې کومه دی نقصان په دې وخت کې رسېدلی دی. بله خبره دا وي چې کله ته د یو هاوس د یو صوبې په هاوس باندې ته کله چاپا چې یا ته هغې ته دننه کېږې یا ته د هغه ځای نه یو کس ګرفتارین د هغې دپاره اولنۍ خبره دا وي چې ته به د هغې صوبې د سپیکر نه یعنې د قومي اسمبلۍ یا د نیشنل اسمبلۍ وي چې هره یوه اسمبلۍ وي د هغې د اسمبلۍ نه به اجازت اخلي. یقینا چې په عدالت کې یو کس ګرفتارولی شي د عدالت نه اجازت نه اخیستلی کېږي، د هغې سره د قومي اسمبلۍ نه یو کس ګرفتاره کېږي او نقابپوش کسان هلته ننوځي او دغه ځای نه ګرفتاري کوي نو هغې د قومي اسمبلۍ د سپیکر نه اجازت نه اخیستلی کېږي. نو دا د خیبر پښتونخوا د سپیکر پکې د کومې پټي مولۍ ده چې د ده نه به اجازت واخیستلی چې موږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی عالم ګنډاپور صاحب چې کومه دی دا ګرفتارو. زه کوشش کوم د دې په حوالې سره چې نور کوم معلومات یې ستاسو مخې ته ږدم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. الله